راپورونه د بغلان د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وژل شوی. په سلامونه مو هرکلی کوم. ازادي راډیو د بغلان د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وژل شوی دی. تازه راپورونه وایي چې د افغانستان محلي رسنیو د بغلان د امنیتي قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر د وژل کېدو راپور ورکړی. د پژواک خبري اژانس او تلونیوز په وینا ناپېژانده وسلوالو د مولوي نورالدین په نوم د طالبانو دغه چارواکی تېره شپه د بغلان په تاله او برفک ولسوالۍ کې وژلی. رسنیو د بغلان د والي قاري بختیار معاذ په حواله راپور ورکړی چې وایي پیښه د شخصي دښمنۍ له امله مخته راغلې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې ادعا کړ چې د طالبانو غړي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وژلي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي.